شوکت په دا کلي کې مې خالي تو سره لګېږي خو زه نه مې بهي چا سره لګېږي نه دا سپردین ګله ښایسته ګل دی اوس مې بهي نه لګېږي خالي په دا کلي کې مې تو سره لګېږي ته نیګرو نه آیې که نه ځکه د سره کېنه ما کنې زه چا سره دومره ډېر نه کېنم ولا مونږ نیګرون وي که نه دا سپردین دا که نه بهي مې نه ورسره لګېږي ورسره کېنم خو خوند یې نه دو کوي ډېر نږدې ملګری او لرې که دا ورشه نږدې ملګرتیا یې راکړه لرې که سړیه چټي خوښې تشي انسان ده ډېر بل رقم انسان ده دا رقم مې زخ ده که نه خو واشه چې وکړو مجبوری ورسره کښېنم زه چې څا وړ کې څه بیا خو کلي ولیدو نه کېږي خو دا ژوند ده خو چا سره دې لګېږي چا سره دې نه لګېږي خو ته دننه سمه ده څه خدمت خدمت چې پیدا شي بیا تلیفون چې کم چېرته څه بس کې مې نه کور ده خو څه ورشه السلام علیکم او سپردین دا جوړ په خیر ته زیات ښه ده هدي جوړین سپردینه څه رقم سړی وه سړیه ویلې لږ لږ ګرځه زه داسې کې ډېر وخت نه اوسم تلیفون مې سوا کړه تلیفون دې نه جي کولو لږ لږ ګرځه خو مصروفیتونه خو کسه چې نیګرو نه وه پوښتنه مې نه کوله که نه صحیح مونږ منو ته څه دی زه اوله ښه وم چې ته ښه یې بس چې ته ته ښه وې دا دې شوم لکه زه چې ښه وم خو ته کاروبار یې څه دی دا ولا ښه ده ښه شوټ کې روان ده بس چې دومره ګزاره کې کېږي خو تلیفون مې زه کوله تلیفون دې نه جي کولو وه سړیه ولا خو مصروفیتونه دي که نه هو تلیفون مې کړه دی و سایلنټ و نه سړیه اوس کسه چې نیګرو نه وه که نه ته پوښتنه مې نه کوله خو نیګرون یې بالکل منو بس خو وشموه چې چا سره لګېږي ځه د خدای په کار د ونې کاسه سخت ښکلي ملګري بېل کوي خو ملګري د ژوندي وي صحیح د تو خبرې ورکړه مونږ ډېرې ښې لګېږي که نه تو چې کې څه نم زړه مې داسې خوشول چې کله کله څا سړیه خو ترځې مو ته خو چا ځانګر وکړو لږ کور مې پیدا شو دې سره مې لږ کور د عزت سم دی نه چېرته ځې پوتې شه خدمات چې شوي مونږ ته وښیه مننه جاده قربان دې شم څه هو لرې که سړیه دماغ و چې انجای ده لرې که څه دومره ډېرې کیسې څه دی لکه دای چې کوي پوره خپله جامه یې سره کوله دا خو ډېر ښه وړکه ده لرې که دا ورځ کې خو ولی ورځ کې وسړیه دا رقم خلکو سره مو بیخي لګېږي نه هو هو نړۍ سره لګي لرې که وسړیه دماغ یې روښو کوه دومره ډېرې کیسې څه دی لکه دای چې کوي که نه د ونې کاس ورکړه چټي په سړي نه بوج وي که نه د یونې ملګره لرې که دا رقم خلکو سره مو بیخي لګېږي نه که نه اوس لکه ته یې مقصد سړي زړه د سره لوږي که نه تو سره مې زړه لوږي جامه خوند سره کوي سره کښېنم جګېږم دا رقم خلک یې مو بیخي نه خوښېږي خوشې تشې انسان دا دا لیا ګرځي مکمله ورځ خو څو بجې دي وا سړیه دا څه رقم ورځې دي سړی په پوهېږي یا نه دومره وړې ورځې دي که نه سلام علیکم وعلیکم سلام ښایسته ګله په خیر طبیعت ښه ده وا سړیه ورک ورک کې د اوس یواشي به مخکې مې ذهن ته راغلی مو چې سړی بیخي برېښي نه ورک چې دا دغه کلي کې وم خو زه درځم نه سمو خو ته سړی د ویل شه حاجي په خیر جګ شوی وي سړی موږ کله به جګېږي ویلې لرې که سړی چټي خوشې تشه انسان ده نه مې ورسره لېږي هو څه خور کا خدا لرې که چټي ښه ورکړه چې وایي پېژنې نږدې نه هېروغ ته نه پېژنې رښتیا عکسونه مې والدی ته شوکت سټرانې دې لګولی وم شوکت خبرې مات کوه که نه لرې که سړیه دا دې ورک شي سټورۍ دې ورک شي عکسونه دې ورک شي لرې که ورکه ډېر ښه وړکه ده لرې که ورکه دا ورک کې خو ولی ورک کې د شوکت جا مې مات کوه ور سړیه نه مې ورسره لوږي چټي انسان ده خوشې تشي ډېر انسان سره ګرون وای نه مې مخکې ورسره لګي دا نه مې اوس ورسره لګي یوه سړي سره چې نه لوږي خو نه دې لوږي که نه که ته غواړې دغه دی نګرون وې اوس شوکت خبرې مات کوه نه ما مقصد دا و چې مقصد مخکې د جام آډر سره کوله هر وخت به چې نلدی مې تاسې دوه سره نوست وای زړه په زور ورسره نه وسوم زړه مې دا ورته پوښ شوی ده لرې که یوې روپۍ سړی نه ده بس کوم چې نه مې ورسره لوږي نه مې ورسره لوږي اوس مې تو سره چې نه لګي دا اوس د نه جګېدم یا به دغه سره اوس خالي دغه تشه خوله مې جامه سره کوله دا سره مې نه لګي سره کښېنې وشه دومره به تشې خوله جامه ورسره کوې کیسه څه وه په چې څه خفه شوې یې لرې که دا درې کاله مخکې روپۍ سره راوې 15000 روپۍ پرونی تلیفون وکړه چې روپۍ خو وکړه که د سره راوې وشه نه دلې مې دا دی مخکې مې نه ورسره لګي دا مقصد یې ویل ها شوکته ته کله وغواړی دا څنګه سره دا سوچ کا نه دې ته څه اړتیا وه دا دې نه وړلو خبر شوی یم چې غیبتونه کوي اوس د مو غیبت پر خوښتو مو ته هېڅ توان ونه رسېدو هغه د مو ګناهونه تال شول څوک چې غیبت وکړي دومره سخته ګناه ده لکه د مړه ورور غوښې چې وخوري دا سوچ کا اوس والله رښتیا څخه مې د غیبت څه ګناه لري
خو د اوس غیبت کې ذات را شریک وان د شټینګ به په ګاډه واچي کو سیدو پاس شوکته کنه بل وحی نه کوم تو خبره صحیح دو چې وکړو کنه د غیبات چې دا کنه د چا بد خبره څه کوي د خوله کې دا د خوږ لګي ډېر خوان کوي کنه خو چې وکړو دې نه مو کېږي نه بس ان شاء الله نه دلې مې تو باد کنه بل وحی نه کوم خبره صحیح ده حمید الله دې روسا جوړ په خیر تو قدرې خوندور خپله غیبت ورته وکړه چې ساعت به تېر کړو ساعت نه تېرېږي دا څه وویل دا خبر یې د غیبت ګناه نه خبر یې تا چې څومره ګناه لري څوک چې غیبت کوي لکه د مړه وجود غوښې چې وخوري خو ځوان پای که بې تعلیمه حاله کې خو تعلیم مه کوئ دنیا نه به خبر شئ هر چی نه به خبر شئ دین نه به خبر شئ بس غیبت چې دا که نه ښه پوهېږي د غیبت نن سبو هر سړی کوي دا ډېر چټي کور ده اوس سپر دین دا خو هر وایي غیبتونه کوي هر چا غیبت ده خوښ دی ته خو ښه کور نه ده ته خپله سړی مړه نه یې ته یې خلکو غیبتونه کوي دلته د خپله سړی مړه نه ده ځینې خلکو غیبتونه کوي ځینې خدای ښه پوهېږي چې خوښې تشې سار وي ډېلې ولې چټي وټي لوپار شای ده څه ته خلکو غیبتونه کوي ته خپله یې لوپار انسان یې څه کې غیبت دې وکړو حضرت ریمون ریوان وش ساعت خو تېر شو